د کابل کې بیا څنګه د غم پیښه وشوه، څوک پکې شهیدان او وسوځېدل او څه حالات روان دي؟ ابروالله سالي څه وایي؟ ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. السلام علیکم، ستړي به شئ، وخت مو بخیر. کابل حالات که څه هم ابروالله سالي په لاس کې اخیستي چې کنټرول به یې کړي، خو حالات ورځ تر بلې خرابېږي او ابروالله سالي د کابل حالاتو په کابو کولو کې پاتې راغلی دی. مخکې ویلي وه که هرې حوزې کې پیښه وشي د حوزې آمر او پرسونل به څارنوالۍ ته معرفي کېږي، خو کله چې حکومت د کومې حوزې پولیس د وظیفې غفلت له وجې څارنوالۍ ته معرفي کړي، ابروالله سالي په زور بیرته خلاصوي. دوست تازه خبر دا دی چې نن سهار شاوخوا 2 بجې او 15 دقیقې د کابل ښار 4 مکروریار سیمه کې د افغانستان بانک پر یوه کرولا ډوله موټرو د مقناطیسي بیې چاودنه شوې چې له امله یې د افغان خبریال یباس سیاوش په ګډون د موټر چلوونکی او یو ساتونکی شهید شوي دي. یباس سیاوش د ترو تلویزیون د سیاسي خپرونو او خبرونو یو پخوانی ویان و او تازه یې په افغانستان بانک کې دنده پیل کړې وه. د چارواکو په وینا له چاودنې وروسته موټر ورخیستی او په بشپړ ډول له منځه تللی دی. په سیمه کې عیني شهیدانو ویلي چې د چاودنې له امله یو شمېر کسان هم ټپیان شوي دي. د یباس سیاوش ورور مکتاز سیاوش هم تایید کړي چې ورور یې په دغه چاودنه کې شهید شوی دی. بلخوا جرګې ابروالله سالي او عبدالله مهم هم ولسي جرګې ته ورغوښتي وو چې ولې امنیت ساتلو کې پاتې راغلي، خو دواړه ولسي جرګې ته نه دي حاضر شوي. سالي د سهار برید په اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې ډېر خفه دی او مجرمین به پیدا کړي. خلکو ورته ډېر سخت غبرګونونه ښودلي، ورته یې توند کمنټونه کړي دي چې ډېرو خلکو ورته لیکلي دي که د کابل په پوهنتون برید کې څوک پیدا کړي وي، که د کوثر دانش برید کې څوک پیدا کړي وي، دا به هم پیدا کړي چې د هسې هغوی ډوزولي. د یادونې وړ ده چې ابروالله سالي تقریبا میاشت کېږي چې د کابل امنیتي حالات خپل لاس کې اخیستي دي او د کورنیو چارو وزیر د بې کفایتۍ سره سره په خپله چوکۍ قرار پرېښی دی. هغه له دندې نه ګوښه کوي او بل وړ کس نه راولي لکه خوشحال ساده. ډېره مننه. ویډیو لایک کړئ، خپلو دوستانو سره شریکه کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې ژر.